अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ईम तासुरो हसन शहीद यौ ځل بیا د پښتو ټکی یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو په نن ویډیو کې ما تاسو لپاره یو داسې د کمال غړی اپلیکیشن راوړی دی چې سمپل دا تاسو په کم ټایم باندې برابروي. نو په هغه ټایم باندې به تاسو ته دا आवाज کوي، خو یعنی د دې کمال دا چې دا لاود الارم کلاک دی، یعنی دا به आवाज تاسو ته ډیر زیات کوي. بل په دې اپلیکیشن کې کمال دا چې په دې کې تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولای شئ چې تاسو دا په ټایم باندې کوي، په هغه ټایم باندې بیا دا تاسو ته आवाज کوي. تاسو تخکاری دلته یو پلس نشان تاسو له درکړي. بل په دې اپلیکیشن کې تاسو دلته ویدر چې کوم دی ام چیک کولای شئ، یعنی د موسم په باره کې تاسو په دې کې معلومات حاصلولای شئ. بل که تاسو په دې کې ټایم کله ولګوي او هغه ټایم مطلب کله واوړي او دا تاسو ته الارم وکي، یعنی تاسو ته ټلی وکي، نو تاسو هغه ټایم چې کوم دی ډیر زیات په اسانه طریقه باندې دینه ډیلیټ کولای شئ. نو دې کې تاسو کولای شئ چې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې بالکل په یو کلیک سره دا په ټایم کې په هغه ټایم به تاسو ته आवाज کوي. بل د دې आवाज به ډیر زیات تیز وي. نو د دې ټول اپلیکیشن ټول طریقه تاسو ته خایم د دې بالکل ډیره زیاته اسانه طریقه ده، ګرانه طریقه نه ده. او بیا هم چې کوم ملګری پینې پوهیږي ناغو ته به زه دغه طریقه وښایم. خو د دې نه مخکې که تاسو پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټکی نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا لاندې به تاسو ته لینک میلاو شي. سمپل هم دغه لینک نه تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. مطلب که تاسو د موبایل आवाज لوي بیا هم تاسو لپاره ډیر زیات ضروری دی، ځکه دا یو لاود الارم کلاک ته دا تاسو ته ډیر زیات تیز आवाज کوي. مطلب که تاسو غواړئ چې دا په ټایم کم د غیر لپاره تاسو کوئ، سمپل په دې پلس نشان باندې کلیک کړئ. تاسو ښکاری مطلب تاسو غواړئ چې تاسو د پښمنی په ست ټایم باندې تاسو تقریبا مطلب غواړئ چې په 2 بجې باندې راپاسېږم، نو هغه لپاره به سمپل تاسو نه په دغه 2 باندې ودروي. بل سایت ته چې تاسو دلته کمی هینسي درکلی کم منټونه درکلی، نو هغه چې څومره هم تاسو غواړئ مطلب که تاسو 00 کول غواړئ، که تاسو هر څومره کول غواړئ هغه دغه دومره کوي او بیا بدلته AM سلیکټ کوي. تاسو ښکاری AM بیا چې کوم تاسو هر ټایم دا سلیکټ کولای شئ، مطلب تاسو PM اني ټایم تاسو دا سلیکټ کولای شئ په دې باندې الارم. مطلب زه تاسو ته صرف طریقه خایم. بل په دې اپلیکیشن کې کمال دار چې څومره وایلم تاسو غواړئ، مطلب که تاسو غواړئ چې زما موبایل لغون ته کې سلو आवाज وکړي هغه اپشن دلته تاسو له هم درکړي. سمپل تاسو چې کله په دې پوینټ باندې کلیک واخلي او دا تاسو داسې بوزئ، نو تاسو د موبایل دغه الارم چې کم دی نو دا به ډیر زیات مطلب بیا سلو आवाज کوي. که تاسو څومره تیز غواړئ هغه دومره تاسو سیوا کولای شئ. کله چې هم تاسو دلته ټول سیستم په دې کې برابر کو، سمپل تاسو یو ټیک مار نشان درکړي، په دغه ټیک مار نشان باندې به بار کلیک واخلي. زه تاسو ته خم په دې ټیک مار نشان باندې کله هم تاسو کلیک کړئ نو بار به تاسو سره په موبایل کې نوټیفیکیشن شو شي. زه تاسو ته دغه خم مطلب که زه په ټیک مار نشان باندې کلیک کوم تاسو ته ښکاری بر زموږ سره یو نوټیفیکیشن شو چې کله هم اوس دغه ټایم راشي زما موبایل په ډیر زیات تیز الارم شروع کی. بل تاسو ته په دې اپلیکیشن کې دا هم ښیي چې څومره ټایم دغه ټایم ته پاتې رقم چې تاسو سلیکټ کړی دی. بل په دې کې تاسو لاندې موسم چې کوم دی هم چې کولای شئ قسم په تاسو لاندې په ویدر باندې کلیک واخلئ، نو بالکل څومره چې سنټیګریډ هغه به تاسو ته ام ښیي، ورسره څومره چې په هوا کې نمی هغه به ته ام ښیي، څومره چې د هوا سپیډ هغه به ته ام ښیي. تاسو ته ښکاري کوم چې موسم هغه بدل تاسو ته ام شو کوي. هر یو شی کوم تاسو ته ډیر زیات کلیر شو کوي. بل چې نن ورځ باندې کوم موسم هغه تاسو دلته شو کوي، په سبا چې کوم موسم هغه تاسو دلته شو کوي. یعنی د دې اپلیکیشن ټول سیستم چې کوم دی نو ډیر زیات کلیر دی. که تاسو بده کې بیا لګ لاندې لاړ شي نو څومره چې نوري ورځې دی هغه تاسو ته ام دلته شو کوي. نو ډیر زیات کمال اپلیکیشن دی، ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ. تاسو له ډیر زیات مزیدار کې چې کله تاسو دا په ټایم کوئ نو ډیر زیات په زبردست ډیزاین باندې تاسو په ټایم کولای شئ او بالکل کریکټ کار به تاسو لا کوي. خو ګمرګرو دا د ویډیو کو تاسو ویډیو خو شي دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغه هم د اپلیکیشن انسټال کړي او موږ په خپل دواګانو کې آساته د الله په امان.